په خیبر ایجنسی کې یو سړی چې خپل ښځه د یو پردي سړي سره ګیره کړې وه وژلې وه هغه اوس ګرفتار شوی دی. هغه په خپلو خبرو کې څه ویلي دي او پولیس په دې باره کې څه وایي او دغه ښځې چا سره غلط کارونه کړي دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو دا واقعه په خیبر ایجنسی کې مخې ته راغلې ده چې د غیرت په نوم باندې یو سړي خپله ښځه وژلې ده او ورسره یې د هغې یار هم وژلی دی. ویل کېږي چې اوس مهال دته د 10 لک روپو جرمانې او 2 پیرې د پنسي کولو سزا اورول شوې ده. دغه کس چې زیورشاه نومیږي د تیرا ملک دین خیل اوسیدونکی دی په خیبر ایجنسی کې ژوند کوي چې په د باندې الزام دی په 14 نومبر 2020 کال کې خپله ښځه او د هغې دوست محمد الله باندې ډزې وکړلې، دواړه یې ووژل. مقامي خلکو پولیس ته وویل چې ملزم چې کله خپل کور ته ننوتو نو خپله ښځه ولیده او د کور نه بهر دغه محمد الله په نوم باندې کس ولاړو چې دغه دواړه وژلي دي. ویل کېږي چې د ښځې او د اشنا عمر یې د 20 نه تر 23 کالو پورې ښودل کېږي او ویل کېږي چې دغه دواړه وژل شوي کسان په خپل منځ کې د تره بچي وو. قدرمنو دوستانو ډېر زیات افسوسناکه واقعه ده. الله پاک دې وکړي چې کوم کس په حق وي هغه ته انصاف ورکړل شي. څومره د شرم د افسوس خبره ده چې یو ښځه واده هم وکړي د واده نه پس هم بیا ځان دپاره یاران ساتي، نو یقینا چې ډېره زیاته افسوسناکه خبره ده او د دغسې ښځو د لاسه بیا کورونه وران شي او برباد شي. دا یو دردونکی تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړو. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.